لوبې به لا پسې ګرمې وي. ایرلنډ افغانستان ته د سختو سیالیو خبرداری ورکړ. ایرلنډ د افغانستان پر وړاندې د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. له ټپې کېدو وروسته لوبډل مشر پاول سټرلینګ بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی. ورسره ځوان مونډرا، بن کالټز او بیرن موګډنا د لومړي ځل لپاره د ایرلنډ د ورځنیو ملي لوبډلې برخه ګرځېدلې. د ایرلنډ نوې رزونکي ګاري والسن د لوبډلې له اعلان سره ویلي د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د کلونو راهیسې سختې سیالۍ رامنځته شوې دي او باور لري چې دا ځل به هم همدغسې ګرمې او له ننګونو ډکې لوبډلې ولرو. ویلسن زیاته کړې ده دا زموږ له تېرو 15 میاشتو وروسته لومړۍ ورځنۍ لوبډلې ده. ډیرو لوبغاړو د انتخاب لپاره ښه وړتیا ښودلې ده او موږ داسې لوبډله غوره کړې ده چې زموږ د لوبې له تګلارې سره برابره ده. ایرلنډ د ټپونو له امله له څو مهمو لوبغاړو بې برخې دي خو د پاول سټرلینګ بیرته راستنېدل د دوی لپاره ستره پیاوړتیا بلل کېږي. د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو لوبډلې به د اګست په 5 نیټه پیل شي چې لومړی 2 لوبې به په بیرډي او وروستۍ 3 به په سټروټموند کې ترسره شي. سیالیو ته د افغان لوبډلې د چمتووالي او د ګاري ویلسن څرګندونو ته ستاسو نظر څه دی؟ په کمنټ کې راسره شریک کړئ.